بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د څه ځنډ څخه وروسته علت د ځنډ دا و چې ابتدایي کلاسونه و، یعنې ابتدایي صنفونه مصروفیات یو څه زیات دي زموږ ستاسې د دورې د طبابت. نو اوس الحمدلله د څلورم صنف یعنې فورت ییر پر خلاصېدو دی. انشاءالله بیا به فاینل ییر وي. نو ځینو ملګرو ورته میسجونه هم کول، زنګونه یې هم راتول، اول دغه د درسو لړۍ. نو ستاسو د دعاو په برکت نو الله جل جلاله یو ځل بیا توفیق راکوي. نو انشاءالله هغه د زموږ او ستاسو درسونه به یو پر مخ وړو تر اوسه پورې. انشاءالله دا ځل کوشش کوم چې درسونه مو داسې ډېر ځنډ پکښې کې رانه سي، او انشاءالله او طریقه په منځ کې یو څه درسونه د پاور پوینټ په شکل و، نو د هغو ریسپانس د ملګرو او د کتونکو ریسپانس ښه نه و دغه اړوند. نو یو ځل مو بیا دا اراده وکړه چې یو ځل بیا د تختې پر شکل یعنې په مارکر باندې دغه درسونه، دا کنسپټ مهم دی چې کنسپټ کلیر سي. نو کنسپټ دغسې پر تخته باندې انشاءالله فکر کوم ښه کلیریږي. نو نور وخت مو نه نیسم، راځو درسو ته. او د درسونه مو د هغه ځای څخه راپیل کړي دي پر کوم ځای چې مو اخري درس درولی وو. اخري درس څخه وروسته نوی درس determining meanings on the basis of word parts. نو وایي څنګه موږ کولی سو د ټرم معنا معلومه کړو، یعنی عنوان داسې ترجمه کړو چې د word parts یعنی د لغات د برخو معنا معلومول on the basis of word parts. د دو معنا یعنی د دغه word parts معنا معلومول. نو راځو لومړی وایي knowing the meaning of the word parts often makes it possible to figure out the definition of an unfamiliar medical term. وایي کله چې موږ او تاسو د word parts په بڼه د یو ټرم معنا معلوموو نو دغه ډېر وسا دی. هغه څنګه راځو دلې کلیرو انشاءالله. که دا کنټکسټ ته راسو په اول کې د یو څو نکات راکړي دي. وایي یو ورډ پارټ چې وایي دا د دې د معنا معلومولو دپاره موږ او تاسو د اینډ څخه شروع کوو. عبارت داسې دی چې وایي always start at the end of the word with the suffix and work toward the beginning. وایي د سفکس څخه سفکس او پریفکسونه موږ او تاسو ویلي وو. وایي ورډ چې را شروع کوو یعنې د ورډ چې معنا کوو شروع یې د سفکس څخه کوو، بیا راځو شروع ته، یعنې چې شروع یې څه شي ده. داسې د ورډ هر څومره غټ ورډ چې نو د هغه په معنا فقط په یوه ټرم کې موږ او تاسو کولی شو د هغه ټول تعریف او ډیفینیشن معلوم کړو. نو دا لومړۍ نقطه سوه. لومړۍ نقطه څه وایي؟ وایي شروع کوو د چی څخه؟ د اینډ څخه، یعنی د پای څخه راځو چیش ته؟ بیګینینګ، یعنی د شروع طرف ته. دوم پوینټ څه وایي؟ as you separate the word parts identify the meaning of the each. وایي څنګه چې تاسو دغه word parts سره جدا کوئ د هر یوه معنا ځان ته معلوموئ. the meaning of each parts identifying the meaning of each part should give you a definition of the term. نو څنګه چې تاسو په دې طریقه ولاړ سئ چې د هر ورډ پارټ یعنې د دغه ټرم د هرې برخې معنا ځان ته معلوموئ، نو تاسو به د دغه پوره ټرم په معنا باندې په ډېره وسعه توګه پوه سئ. راځو درېیمې نکتې ته. وایي because some word parts have more than one meaning. ځینې word parts یعنی دغه د لغت برخې وایي د یوه څخه زیاتې معناوې کیدای شي ولري. it also is necessary to determine the context in which the term is being used. نو دا ډېر مهمه خبره ده. وایي نو موږ او تاسو باید چې دې نکتې ته متوجه واوسو چې دغه لغات په کوم کنټکسټ یعنې په کوم موضوع کې کار شوی دی یعنې استعمال شوی دی، د هغه وروسته موږ او تاسو د دې معنا راوباسو. as used here context means to determine which body system this term is referring to. وایي لکه څنګه چې دلته استعمال شوی د کنټکسټ معنا دا ده چې دغه لغات چې راوړل شوی دی دا د بدن په کومې عضوې پورې اړه لري. دا درېیمه نقطه سوه. راځو څلورمې نقطې ته. if you have any doubt
use your medical dictionary to double check your definition. وایي که تاسو بیا هم په ځان باوري نه واست بیا تاسو کولی شئ چې خپل طبي ډکشنري څخه کار واخلئ او د دغه لغت په معنا باندې ځان پوه کړئ. اخري نکته وایي be aware that not all medical terms are made up of word parts. دا یوه نکته چې ستاسو په ذهن کې چې ټوله طبي ترمونه یا لغتونه پر ورډ پارټس باندې مشتمل نه وي، یعنې کیدلی شي یو داسې لغت وي چې هغه پارټس ورډ پارټس یعنې ډېر زیاتې برخې ونه لري، یا کیدای شي یوه اوږد لغت یې اوږد ټرم اوږده اصطلاح خو کیدای شي ورډ پارټس ونه لري. ان ایگزامپل راځو اوس دا ټول نکات چې موږ او تاسو وویل دا په یو ایگزامپل یعنې په یو مثال کې واضح کوو. ان ایگزامپل یو مثال look at the term otorhinolaryngology. یو ټرم دی otorhinolaryngology. تاسو که تاسو ورته متوجه سئ دا ډېر یو اوږده اصطلاح ده، خو که موږ او تاسو په دغه قوانینو ولاړ شو کوم چې اوس موږ او تاسو تشریح کړه دا به موږ او تاسو ډېر اوسایي او د دې په ډیفینیشن به هم په پای کې پوه یو. موږ تاسو په قوانینو کې ویلي وه چې یو داسې اوږد ټرم یا اصطلاح راشي نو هغه موږ او تاسو په ورډ پارټس یعنې په چیش باندې په برخو باندې ویشو. بیا مو ویلي په لومړي قانون کې چې شروع د چیش کو د این څخه یعنې د پای څخه دغه لغات راخو په برخو باندې ویشو او شروع د اینډ څخه کوو، اینډ یعنې د پای څخه کوو. نو راځو د پای څخه ګورو چې څنګه دی دا پارت د چی څخه جوړ دی. یار به دغه د دوی کنټیکسټ واضح کړو. as shown in figure 17 دغه فیګر 17 مخته راځي هلته دغه ورډ دغه اصطلاح په یو عکس کې درته ښولې ده وایي هغه هم تاسو وګورئ. it is made up of two combining forms. دا د دوه کمباینینګ فارم څخه جوړ دی، یعنې په دې کې دوه کمباینینګ فارمونه استعمال شوي. کمباینینګ فارمز موږ او تاسو ویلي وو چې څنګه دوه لغات سره یو ځای کوو بیا او ورکوو واول نو واول هغه قوانین موږ تاسو په مخکې ویډیو کې شته نو هغه در سره وګورئ په کمباینینګ فارم سره خلاصېږي. and a suffix وایي دغه اصطلاح چې ده دا د دوه کمباینینګ فارم او یو سفکس څخه جوړه شوې ده. This is how it looks when the word parts have been separated by working from the end to the beginning. وایي دغه لغات چې دی دا اصطلاح چې ده دا به دغسې معلومه شي لکه دا لاندې دوی دلته په کنټیکسټ کې هم درته راخیستې ده چې کله موږ او تاسو دا جدا کړو. راځو اول چیش دی اول سفکس دی. سفکس موږ وایي وروستاړي ته موږ او تاسو دا په تېرو ویډیو کې واضح کړی وه. نو راځو سفکس یې چی شي دی اولوجي. اولوجي یعنې چی شي پوهه. دا یو چی شو یو سفکس موږ جلا کوي دغه یو ورډ پارټ شو دغه برخه تر دا ځای پورې یو ورډ پارټ شو. بیا چې دی the word root larynx means larynx and throat. The combining vowel is not used here because the word root combining vowel the word root is joining a suffix that begins with a vowel. دا larynx په څه معنا دی؟ larynx په معنا دی د throat. throat یعنې د ستوني. د ستوني په معنا دی larynx. دا په اصل کې دا لغت چې دی larynx دی. نو دا د چیش په معنا دی؟ د throat په معنا. throat یعنې ستونی. نو دا خو دا به اولوجي کو سفکس اولوجي و. دا یو ورډ پارټس موږ ځنجلا کوي. دویم چیش دی تر دغه ځای پورې لیرینګ یعنې لیرینګس. لیرینګس معنې ستونی. نو دی وایي موږ دلته کمباینینګ فارم نه دی ورکړی. که ستاسو په یاد موږ کمباینینګ فارم هغه وخت ورکوی چې کله به بل لغت یعنې بل د ورډ پارټ به په یو کنسوننټ باندې شروع کېدی لکه څنګه چې دا په واول شروع شوی اولوجي نو دلته د کمباینینګ فارم اړتیا نشته. دغه دویم دا خبره راته کوي. نو دا چې څه په دوه برخو مو وویشته اولوجي پوهه لیرینګ معنا چې تروټ یا لیرینګس. راځو اوس درېیمې برخې ته دلته به دوی سره واضح هم کو. وایي د کمباینینګ فارم رینو مینز نوز. دا بل رینو راخیستی دی تر اینه پورې. رینو مینز چې شي نوز. نوز چې ته وایي
پز ته وایي پز ته رینولوجي یعنی د پزې پوهه. نو دلته رین په څه معنا سو؟ د پزې په معنا سو. او او دلته کمباینینګ فارم یې ځکه راخیستی چې دا بل لغت چې دی دا په څه شروع شوی دی؟ په کنسونیټ باندې شروع شوی. نو دا موږ کمباینینګ فارم ورسره یو ځای کوو او. نو څنګه به څه به ځینې جوړ شي؟ رینولرینګولوجي. تر دغه ځای پورې دا لغت داسې شو چې رین په معنا د پزې، لیرینګ په معنا د تراټ او اولوجي په معنا د څه شي؟ د پوهې. نو د پزې او ستونې پوهه. نو اخري به ویډیو پاس کړي، اخري به تاسو ورسره کمباین کړي. څه راغلی؟ اوټو. اوټي په معنا څه ده؟ اوټو په معنا د غوږ ده. نو کله چې دا موږ ورسره کمباین کړو نو څه به ورسره یو ځای کړو؟ او څه ده؟ یو کمباینینګ فارم دی، موږ تاسو پوهېږو. نو په معنا د څه شوه؟ دا که ټوله وسره یو ځای کړو. اوټو په معنا د غوږ، رینو په معنا د نوز، لیرینګو په معنا د تراټ او لوجي په معنا د پوهې. نو د اوږد ورډ موږ په لغاتو باندې وویشئ چې موږ جوړ کړئ اوټو رینو لیرینګولوجي. د غوږو، د پزې، د ستوني پوهه. نو یو اوږده اصطلاح موږ څنګه وکولی شو چې په اساني سره د دې په ډیفینیشن باندې پوه شو. نو په دغه یوه اصطلاح کې ټوله ډیفینیشن پروت دی. هغه څنګه چې کله موږ دا په ورډ پارټس باندې وویشو. راځو مخته دلته یو څو دانې کنټراسټینګ پریفکسونه ورکړي دي، تاسو ته متوجه شئ. د هغه څخه وروسته هغه فیګر چې دوی کوم موږ سره کړی وو هغه فیګر دی، دغسې ورډ پارټس دوی په داسې بلاکو کې راخیستی، دغسې سره یو ځای کړي، بیا تاسو در سره وګورئ. راځو دغه چیز ته کنټراسټینګ پریفکسز د دوه معناو ته راځو چې دا په څه معنا دي. کنټراسټینګ یعنې څه شي؟ یو د بل متضاد. موږ او تاسو مخکې هم ویلی وو. لږ رڼا پر دې باندې اچو. څه شي دی؟ ایب. ایب په معنا د څه شي دی؟ ایب په معنا د ایب مینز اوے فرام یعنی لیري، او ایډ مینز ټورډ اور ان د ډایرکشن آف و طرف ته. که به داسې موږ معنا کړو یو ایب دی یو ایډ دی. ایب ایډ دا دوی یو د بل څه شي دی؟ کنټراسټینګ دی. کنټراسټینګ په معنا د څه شي؟ یو د بل متضاد دي. ای په معنا د څه شي؟ و دوی ویل اوے فرام. اوے فرام معنا څه شي؟ لیري. ایډ معنا ټورډز ان د ډایرکشن آف یعنی و طرف ته، و هغه طرف ته. نو دا موږ چې لپاره دا موږ ته دوی راشي، دوی موږ ته په دې خاطر راشي کوی که چیرې دغسې لغاتونه په یو اصطلاحاتو کې راغلي وو نو هغه به موږ او تاسو فقط په ایب او ایډ سره په لیدو سره موږ او تاسو وپوهېږو چې دا مطلب څه دی د لغات. نو راځو اوس مخته. abnormal means not normal or away from normal. موږ او تاسو یو لغت دی نارمل. نارمل معنا څه شي؟ معنا نارمل فاین، معنا هېڅ نیمګړتیا نشته پکې کې، معنا صحیح. نو که چیرې د دغه لغت په شروع کې ایب راغلی و، ایب نارمل ځینې جوړ شو. په څه معنا؟ ایب نارمل یعنی نیمګړی، یعنی یو نیمګړتیا پکې کې ده. نیمګړتیا یعنی نیمګړی. ایب نارمل، فقط نارمل سره مو ایب اضافه کوي چې په څه معنا سو؟ په معنا د نیمګړي سو. بل د ایډ یو مثال راخو. Addiction means drawn toward or a strong dependence on a drug substance. Aid چې موږ کله یو ځای کې ایډ موږ او تاسو ویلو چې په معنا د طرف ده. نو ایډکشن د محتاط په معنا د یو شی محتاط، یو څوک محتاط شي. نو کله چې یو څوک د یو شي سره محتاط شي، یعنې یو څوک افین، هیروین دا یا ځینې د دوایانې کاروي، نو هغه په څه معنا دی؟ فقط چې موږ وایو دا ایډ معنا و طرف ته دغه ملګری یا دغه یو څوک هر چا ته د اصطلاح متوجه موږ وایو دغه ملګری د دې و طرف ته میلان لري، یعنې محتاط دی د دغه. نو دا څه شوه؟ ایډ و طرف ته او ایب معنا لیري. دا یو د بل څه شوه؟ کنټراسټینګ شوه. راځو اوس یو دوه درې نور مثاله وایو. بل څه دی؟ ډس او یو. ډس په معنا د ناروغه یعنی د ناجوړي، او یو په معنا د صحیح. وایي ډس means bad, difficult or painful. bad یعنی خراب، difficult سخت مشکل، painful او دردناکه.
راځو دوی یو لغت راخیستی فنکشنل. لومړی به موږ یو دوه لغته دي، یو ډیس دی بل چیش دی ایو دی. ډیس او ایو. ډیس په معنا د څه شي؟ ناروغي لرونکی یعنی خراب، او ایو په معنا د صحیح. د صحیح په معنا ایو دی. نو دا اوس راځو موږ په لغاتو کې استعمالو. دوی چې راکړي موږ ته فنکشنل. فنکشنل یعنی یو شی چې هغه وظیفه ترسره کوي. وایي دا چې دی فنکشنل دی یعنی صحیح وظیفه ترسره کوي. که چیرې د دې لغات په شروع کې موږ تاسو ډیس راوړو. ډیس یعنی څه شي؟ یعنی ایب نارمل فنکشنینګ، یعنی دا ناجور، یعنی دا صحیح وظیفه نه ترسره کوي. لکه څنګه دوی وایي د دوی تعریف ته ورسو وایي dysfunctional means an organ or body part that is not working properly. اوس زموږ او ستاسو لاس دی، دا موږ فلیکشن او ایکسټنشن ورکوو، دا فنکشنل دی. دا زموږ او ستاسو لاس که چیرې خدای نکرده دلته یو سټرکچر یا کنټریکچر واقع شي یا په دا جوینټ کې کوم مشکل وي، دغه لاس زموږ او ستاسو چې کوم وظیفه ده دا نارمل وظیفه نه ترسره کوي، نو دا چې سو دا ډسفنکشنل سو، یعنی خپله وظیفه سم سرته نه رسي. بل ایو د ایو په معنا د صحیح دی. دا راځو په لغات کې استعمالو. ایو مینز ګډ، نارمل، ویل اور ایزي. ګډ معنا ښه، نارمل معنا نارمل په معنا تاسو پوهېږئ. ویل اور ایزي، ویل معنا ښه، ایزي یا اسانه. اوس لکه ایو تایراید مینز انارملی فنکشنینګ تایراید ګلینډ. تایراید تاسو پېژنئ، تایراید غده ده او په خلق کې پایرا تایراید غدې دي. نو کله چې دا تایراید رالی موږ او تاسو پوهېږو چې دا چیز ده تایراید غده ده. صحیح دی، نارمل اصطلاح د تایراید غدې په معنا دی. اوس که موږ او تاسو د دې فنکشن وظیفه یې معلومو چې آیا دا څنګه تایراید دی، دا تایراید کې کوم مشکل شته که نه شته. که چېرې د دې په شروع کې ایو راغلی و، څه مطلب یې دی چې مطلب دا صحیح کار کوونکی تایراید دی، یعنی تایراید غده ده. means anormally functioning thyroid دا معنا شو. راځو بل ته هایپر او هایپو. دا هم څه شوه؟ یو د بل کنټراسټینګ ټرمز شوه. بل څه دی؟ هایپر او هایپو. هایپر زیات، هایپو کم، ډېر وساجي. راځو دوی معنا ته. means excessive or increased. excessive معنا څه شي؟ زیات or increased. او د هایپو په څه معنا دی؟ means deficient or decreased. کم یعنی لږ. نو دوی څنګه مثالو کې راخیستي؟ لکه اوس هایپر ټینشن is higher than normal blood pressure. ټینشن موږ راته پیژنو. ټینشن یعنی د کشش قوه. اوس په پیپ کې اوبه روان دي، دا دې پر دغه پیپ باندې ټینشن دی. نو که چیرې د دې سره موږ هایپر راوړو خپل اصطلاح، هایپر مطلب څه شي؟ زیات ټینشن. لکه موږ وایو هایپر ټینشن د فشار په معنا دی او د فشار زیاتوالی. د فشار زیاتوالی ځکه چې هایپر ورسره راغلی. هایپر معنا انکریز، ټینشن هغه د کشش قوه ده پر چش په رګونو باندې. بل چش ده هایپو. هایپو معنا د کم دی. دوی په څنګه مثال کې راخیستی؟ هایپو مینز ډیفیشن او ډیکریز. د دې متضاد بیخي هغه ټینشن دی. ټینشن معنا څه شي؟ د کشش قوه پر دا رګونو باندې. کله چې هایپو موږ ورسره یو ځای کوي چیز جوړ شو هایپو ټینشن یعنی کم فشار. دا اصطلاح چې موږ او تاسو کله کاروو، که څوک زیات فشار ولري موږ دغه هایپر ټینشن لري، یعنی د دې فشار زیات دی. موږ تاسو به داسې نه وایو چې دا د فشار ناروغي لري. فشار نه، هایپر ټینشن به ورته وایي. که څوک زیاته ناروغي لري موږ دا هایپر ټینسیو ناروغ دی، او که چیرې کم لري موږ دا چیز دی هایپو ټینسیو دی. راځو یو دا چیز شوه دم کنټراسټینګ، یعنی د یو بل متضاد ټرم شوه. بل چیز دی انټر او انټرا. انټر معنا په منځ کې، انټر مینز بټوین او انټرا مینز within or inside، یعنی په داخل کې. دوه لغات دي، یو انټر بل څه شي انټرا. انټر مطلب څه شي؟ په منځ کې. په منځ کې
یعنې د دوو شیانو دوه هلکان ناست دي، یو هلک یې په منځ کې دی، یو بغل ته دی، یو بل ته. دې ته وایي انټر، یعنې دوی په منځ کې. او انټرا مطلب څه شي؟ په داخل کې. په داخل د یو شي کې یو شی موږ وایو هغه انټرا دی. دوی یو مثال موږ ته راکړی څنګه وایي؟ interstitial means between but not within the parts of a tissue. interstitial fluid موږ او تاسو ښیي. interstitial په معنا څه د ټیشو، د ټیشو یا د نسج په معنا ده. انټر یعنې څه شي؟ په منځ کې. نو که چیرې انټرسټیشیل فلویډ راغلی یعنې انټرسټیشیل مایع، موږ تاسو به پوهېږو چې دا د څه شي؟ د انساج په منځ کې کوم مایع ده. یعنې څنګه د انساج په منځ کې یو رګ راغلی، په رګ کې وینه جریان لري، او دې خواته ارګن دی. ارګن یو ښه مثال موږ ورکړو چې هر ارګن که تاسو فرض کړئ مثال که یو کډني موږ راواخلو، کډني کې دلته کډني ته خپل رګونه ورغلي دي، خپل اټرانې ورغلي او خپل وینز دي. نو د دغه رګ او د دغه پښتورګي یعنې د بډوډي د نسج په مابین کې دا به داسې مثال موږ ورکړو چې دغه یو 80 تېره سوې وه په د پښتورګي کې، دا موږ غټه کړه، یعنې میګنیفاید مو کړه، یو څه مو غټه کړه. نو د دغه پښتورګي نسج که دا پښتورګي کې یو 80 تېره سوې، پښتورګي موږ تاسو پوهېږو رینل اټریز دی، رینل اټریز بیا په کوچني کوچني او نور اویو باندې ویشل کېږي. که دا یو موږ کوچنی ارټري یا ارټریول فرض کړو، نو د دغه د پښتورګي د نسج او د دغه رګ په منځ کې چې کومه ساحه ده دې ته څه شي وایي؟ انټرسټیشیل څه شي؟ سپیس. انټرسټیشیل خالیګاه. یعنې په اصل کې د دغه نسج په منځ کې چې کومه خالیګاه ده، دا خو نسج دی، دې په منځ کې دا کوم مایعات دې ته موږ انټرسټیشیل فلویډ. او بل چې انټرا په داخل کې، انټرا په داخل کې دوی څنګه مثال اخیستی؟ انټرا مسکولر مسل خو تاسو پېژنئ، مسل په معنا چې د عضلې ده، نو دوی چې راخیستې مسکولر. انټرا یې ورسره یو ځای کړی دی. انټرا معنا په دننه کې، یعنې په داخل کې. لکه څنګه؟ لکه آی ایم تاسو لیدلی دي، یو انجکشن یو آی ایم یې په نوشته کړی. آی ایم په معنا څه شي؟ آی ایم معنا انټرا مسکولر، یعنې په داخل د عضلې کې دا څه شي که دغه انجکشن ولګوه، یعنې انجکټ یې کړه. یو بل اصطلاح ده د سب او سوپر یا سوپرا په معنا. سب یعنې کښته، لکه اوس څه وایي دوی څنګه؟ مینز انډر لیس اور بلو. لکه څه شي؟ انډر یعنې کښته، لیس لږ، بلو یا کښته. سب کاسټل لکه د پښتۍ لاندې. یو بل دی سوپرا. سوپرا په معنا د څه شي؟ د لوړ. لکه څه شي؟ لکه سوپرا کاسټل یعنې د پښتۍ څخه پورته. نو انشاءالله په دغه سر خلاصوئ. وروسته بیا نوې موضوع فکر کوم، د هغه موضوع هم تشریح کړې ده. د که ستاسو باید د تېرې صفحې څخه هغه کوم ورډ روټ چې موږ او تاسو ویشلی یو، فقط هغه کې یو څه نور نکات راخیستي دي. وایي د کمباینینګ فارم او ټي او یې ورسره یو ځای کړې ده. بیا بل نقطه د ټوګیدر د فارم اوټورینولرینګولوجي. انشاءالله هغه ټرم ما تاسو ټوله واضح کړي. نو دا تر دغه پای پورې، تر دغه ځایه، تر اخري نقطې پورې مین سټډي آف، تر دغه ځای پورې انشاءالله دا ویډیو بس ده. نوې موضوع ته به انشاءالله بل ویډیو به د نوې موضوع شروع کړو.